الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو منګه د دعاګانو یو مبارک سلسله شروع کړې وه. په کې مونږه څلور برخې ویلې وي، نن پنځمه برخه ده. دا دعاګانې ډېرې زیاتې وړې دي د الفاظو په لحاظ سره، لیکن خیرونه او فایدې ورکې ډېرې زیاتې دي. باید خپل هم زده کړو، خپلو بچو ته هم زده کړو او نورو ته هم ورسو، تر څو د خیرونو او فایدو نه محروم نشو. نن چې کومه دعا ویلې کېږي هغه د بیت الخلا نه د وتلو په وخت کې او دته د ننوتلو په وخت کې دعا ده. بیت الخلا ته د ننوتلو په وخت کې او دینه د وتلو په وخت کې دعاګانې، یا په بله معنا باندې واشروم یا تشناب ته د ننوتلو په وخت کې او د هغې نه د وتلو په وخت کې دعاګانې. مونږ یو داسې دشمن سره مخامخ یو چې هغه مونږ ییني او مونږ یې نینو، شیطان. نو باید همیشه د الله سبحانه وتعالی نه د حفاظت او د امان سوال وکړو چې الله مونږه د دې شیطان نه وساتي په هر حال کې. نو چې کله انسان واشروم ته ننوځي نو باید دا دعا ووایي، بسم الله، د الله په نوم باندې شروع کوم. یو حدیث کې استاد هم راغلی دی، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، د بخاري روایت دی. نو باید دا دعا وویلی شي، بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. شروع کوم په نوم د الله، اللهم انی اعوذ بک، یا الله زه پناه نیسم تا پورې د نارینه او د ښځینه شیطانانو نه. حدیث کې راځي د انسان د عورت او پیریانو د سترګو په منځ کې پرده بسم الله ده. کله چې بیت الخلا ته ننوځي نو باید بسم الله او دا دعا ولوستلی شي، نو د پیریانو او د شیطانانو نه به د انسان له حفاظت میلاو شي. حدیث کې راځي چې کله به نبي کریم صلی الله علیه وسلم د بیت الخلا نه راوته، د واشروم نه به راوته، نو دا دعا به یې ویله، غفرانک، ای الله زه ستانه د بخلې سوال کومه، غفرانک، ای الله ستانه زه د بخنې سوال کومه. باید دا دعاګانې خپله زده کړو، خپلو بچو ته او دې باندې عمل وکړو، تر څو الله سبحانه وتعالی موږ د شیطانانو او پیریانو نه وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.